دوستانو کله چې څوک ما به اجازه د موبایل ورواخلي کله چې د موبایل خلاصوي نو د موبایل له دې څخه تصویران واخلي نو کله چې بیا زه خپل موبایل راواخلم نو ماته د دې مکمل معلومات راکړي چې دغه کس په 2 بجې باندې د تام موبایل خلاصوي نو ماته مکمل تصویران هم راښکاره کړي ټایمینګ هم راښکاره کړي یعنی ټوله ډیټا یې ماته راواړوي نو دغه سټینګ به دوستانو تاسو په خپل موبایل کې څنګه کوئ نو راسي په ویډیو کې طریقه در وښیم نو دوستانو دل پر تاسو ولر په خپل موبایل کې اپلیکیشن انسټال کړئ دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک مې تاسو د ویډیو په ډسکرپشن او په اول کمنټ کې درکړی ده نو دغه اپلیکیشن تاسو لاغز په ډیره اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ کله چې تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ په سٹارټ سیټ اپ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ په پکچر ټریګر کې تاسو ته وایي کله چې څوک تاسو موبایل کې څو وری غلط پاسورډ وي نو تاسو موبایل د تصویر ځینې واخلئ یو واری دوه واری درې واری څلور واری پنځه واری هر څو واری تاسو خوښ هغه تصویر ښوولی شئ نو زه دوه واری ورښیم چې دوه واری کله زموږ موبایل کې څوک غلط پاسورډ وي نو د موبایل د تصویر ځینې واخلئ دلته به سمپل دوستانو تاسو کیمرې ته هم پرمیشن ورکړئ دا به آف وي دا به سمپل تاسو آن کړئ په نیکسټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ دلته دوستانو تاسو لوکیشن ته هم پرمیشن ورکولی شئ بیا تاسو ته د هغه کس لوکیشن هم راځي په دغه ځای کې ناستو او ستاسو موبایل یې خلاصوئ نو لوکیشن به هم درته راړوي او تصویر به هم درته راړوي نو کوم لوکیشن آن کوئ لوکیشن هم آن کړئ سمپل په نیکسټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ دلته ایمیل هم ورکولی شئ بیا تاسو ته هغه تصویرانو لوکیشن په ایمیل هم درلیږي ایمیل کوم ورکوئ سمپل په دې اپشن باندې کلیک وکړئ په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ دلته تاسو د تاسو موبایل کې کوم ایمیل خلاص هغه به درته راوړوي کوم بل ایمیل ورکوئ پیډ اکاونټس کله تاسو کلیک وکړئ بل ایمیل هم ورکولی شئ نو زه فلحال ایمیل نه ورکوم په نیکسټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ دغه نوټیفیکیشن به تاسو نه آن کوئ بیا په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ دلته له تاسو څخه 2 پرمیشنان غواړي اول د بیټري اپټیمایزیشن په دې کې تاسو کلیک وکړئ دلته به سمپل تاسو دغه په نو ریسټریکشن باندې ودروي بیرته به شاته راسي او دغه رقم دوستانو اټو سٹارټ باندې تاسو کلیک وکړئ په منیج اټو سٹارټ سټینګ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ او دلته هم دوستانو دغه اپلیکیشن د سمپل تاسو پرمیشن ورکړئ ګوره موږ پرمیشن ورکړئ کله تاسو پرمیشن ورکړئ نو بیا په اکټیویټ ناو بټن باندې کلیک وکړئ نو بیا په اکټیویټ دیس ډیوایس اډمن اپ باندې کلیک وکړئ نو دغه رقم دلته بیا دوستانو سمپل اوکی کړئ نو انتظار تکوس د سکینډونه پرسي نو کله دوستانو دغه تاسو اوکی کړئ نو ګور دغه اوس د موبایل کې اکټیو سو نو اوس راځو ټرای کوو ګور اوس هر څوک دوستانو د موبایل کې ګوره غلط پاسورډ وي یو واری سکی وي تصویر منځ دی نه اخی کله سي دوه واری دویم واری د غلط پاسورډ کې وي ګور د موبایل تصویر ځین واخستې د به خبر هم نه نو د هر څونه ټرای نه پکې هر څو واری د غلط کوډونه کې وي د موبایل بل د تصویر اخلي نو تاسو که بیا دوستانو مثال اوس موبایل درواخځه کوم کته سي چا تاسو موبایل باندې ټرای کړی د سمپل خپل موبایل خلاص کړئ کله تاسو خپل موبایل خلاص کړئ دوستانو دغه اپلیکیشن ته کله دوستانو تاسو راسي ګور په دې کې دویم اپشن دی یو کښنه آیکن ده ایموجي د پدیس کله تاسو کلیک وکړئ دلته ګور تاسو ته تصویران راړي پدیس کله تاسو کلیک وکړئ دلته ګور لوکیشن خو موږ پرمیشن نه ورکړی کچيري تاسو پرمیشن ورکړی لوکیشن هم درخې او دلته به مکمل تصویر ګور تاسو ته راوړوي تاریخ ډیټ هر شی ورسره لیکل شوی ده نو دغه رقم دوستانو د دې کښنه سټینګ په ذریعہ سره تاسو کولای شئ چې هغه کسان معلوم کړئ کوم کسان چې تاسو موبایل باندې کار لري او تاسو غواړئ چې هغه معلوم کړئ نو د دې کښنه سټینګ په ذریعہ سره تاسو په ډیره اسانۍ سره کولای شئ چې هغه کسان معلوم کړئ کوم چې ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داس نور ښایسته ویډیوګان لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو نو په نور ښایسته ویډیوګانې کې په دعاګانو کې یاد ساتئ د خدای په امان